أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه او خبره دې ځای ته رسېدلې وه چې دغه غزا آیا د مسلمانانو د فار شکست بلل کېدلی سي که یا؟ نو اوس به د هغه ځای څخه را شروع کړو. که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنگ و دوو حصو یا دوو صفحو ته وویشو، په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنگ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لشکر و او دوی و چې پر میدان جنگ مسلطه وه. د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډیر او زړه دردونکي وه او د مسلمانانو یوې ډلې د شک وتلې شکست وخوړی، ځکه وتښتېده او لاړه. او د جنگ حالات د مشرکانو په نفع وه، خو بالمقابل هلته یو څو شی سته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو و. هغه دا چې اول د کفارو لشکر دا ونه کولای سوای چې د مسلمانانو مرکز یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي. دوهم، د مسلمانانو د لشکر ډیرې حصې و تیښتې ته رجوع نه ده کړې، که څه هم په لشکر کې ډیره بېنظمي او ګډوډي پیښه سوه، خو بیا هم په شجاعت او قربانۍ سره پر خپل مرکز او د قیادت پر ځای سره راټول او جمع وه. دریم، د مسلمانانو د لشکر څخه یو نفر هم مشرکانو د بندي پر قسم ونه نیوی او مشرکانو د مسلمانانو څخه هیڅ شی د غنیمت پر قسم وانخیستی. څلورم، کفارو د جنگ دریمه صفحه نکړه شروع، سره د دې چې د مسلمانانو لشکر په میدان جنگ کې موجود و، دوی رهي سوه. په هغه وختو کې دا عادت و چې فاتحه لشکر به 2 یا 3 ورځې پر میدان جنگ پاته کېدی، خو مشرکانو دغه ورځ هم پر میدان جنگ نکړه تېره، بلکې ډېر ژر یې کډې وتړلې. د مخه تر دې چې مسلمانان د میدان جنگ څخه ووځي، دوی میدان جنگ پرېښاوه. پنځم، مشرکانو دا جرأت ونه کوي چې مدینې منورې ته د منځیانو د نیولو یا مالو اخیستلو دپاره ورننوځي، که څه هم مدینه منوره فقط څو ګامه د دوی څخه لرې وه. د مدینې منورې لار و دوی ته خلاصه او د خلقو څخه هم خالی وه. نو دغه ټول شیان او علامې موږ ته په تاکید سره دا راښیي چې هغه څه چې قریشو ته په لاس ورغله هغه فقط یوه فرصه وه چې مسلمانانو ته ډېر تاوان ورسوي، خو په هغه خپل اصلي مقصد کې چې پس له محاصرې دي د مسلمانانو لشکر په کلي ډول سره محوه او نابود کې مطلق ناکامه سوه. او ډېر ځله دغسې تاوانونه لکه مسلمانانو ته چې ورسېده و فاتح او کامیابه لشکر ته هم پیښیږي. نو دا چې دغه جنگ دی د کفارو دپاره بری او کامیابي وي، هیڅکله داسې نه ده، بلکې د ابو سفیان دغه تلوار چې د میدان جنگ څخه ډېر ژر ووتی موږ ته دا ثابتوي چې دی پر دې بیرېدی که د جنگ دریمه صفحه شروع سي د ده لشکر ماته او شکست خوري. او که موږ د حمراء الاسد په غزا کې د ده موقف تر نظر وباسو، نو دا په تاکید سره ویلی سو چې هو ابو سفیان په بل جنگ کې د خپل لشکر پر ماته بیرېدی. نو موږ د دغه څېړنې په نتیجه کې دا ویلی سو چې دغه جنگ نه د مسلمانانو دپاره شکست و او نه د کفارو دپاره بری او کامیابي وه، بلکې دا فیصله کوونکی جنگ نه و. دا داسې جنگ و چې هرې ډلې ته د کامیابۍ او تاوانو خپله حصه ورسېده، چې داسې جنگ ته په حربي اصطلاح کې غیر منفصل جنگ ویل کیږي. او همدغه موضوع ته الله عز وجل
د سورة النساء په 103 نمبر آیات کې اشاره کوي او فرمایي ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. یعنی ای مومنانو تاسې د کفارو په جنگ او تعقیبولو کې سستی مه کوئ. که تاسې خوږېږئ نو بېشکه چې دوی هم داسې خوږېږي لکه تاسې چې خوږېږئ او تاسې د الله جل جلاله څخه د اجر او ثواب امید لرئ چې کفار دغه امید نه لري او الله جل جلاله پر هر څه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. نو الله عز وجل دغه دوه لښکره یو د بل سره په دردو او زخمو کې سره مشابه کړه چې د هغه څخه موږ دا را ایستلی سو چې مسلمانان او مشرکان په دغه جنگ کې سره مساوي وه او دواړې ډلې په داسې شکل سره د میدان جنگ څخه ووتې چې یوه هم غالبه نه وه. ورونو مسلمانان باید هیڅ کله د کفارو د جنگ څخه ونه بیریږي. په همت او مړانه باید د کفارو و جنگ ته ورووځي. هو په جنگ کې به مسلمانانو ته دردونه، زخمونه، شهادتونه او تکالیف وررسیږي، خو کفارو ته هم په عین شکل سره دردونه، زخمونه، وژنه، ستړیاوې او تکلیفونه وررسیږي. مګر یو فرق موجود دی، هغه دا چې مسلمانان د دغه دردو او زخمو په مقابل کې د خپل رب څخه امیدونه لري. د ابدي ژوند راحتونه، جنتونه او نعمتونه غواړي، خو کفار هیڅ امید نه لري، فقط دغه دنیوي ژوند دی او هغه هم په دغه دردو. د احد پر غزا الهي تعلیق او تبصره. ورونو د الله جل جلاله د طرفه څخه د احد د غزا په متعلق آیاتونه نازل سوه چې د دغه جنگ پر ټولو مهمو نقطو یې مرحله په مرحله روښنایي اچول او هغه سببونه یې روښانه کړه چې دغه تاوانونه یې په وجود راوړه او د ځینو مسلمانانو هغه ضعیفه اړخونه یې ښکاره کړه کوم چې تر اوسه پورې په ځینو کسانو کې موجود وه. هغه کسان یې متوجه کړه چې په دغسې مهم او فیصله کوونکو وختو کې د هغو واجبه وظیفه څه شي ده او د دغه امت چې تر نورو امتو افضل او بهتر دی هدف او مقصد څه شي دی. او بیا قرآن مجید د منافقینو حالات بیان کړه، هغه یې رسوا کړه، د هغو هغه د زړه حالات یې ښکاره کړه چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره عداوت و او هغه وسوسې او شبهې یې ایسته کړې چې د ضعیفه مسلمانانو په زړو کې ورګرځېدلې. هغه دسیسې او فتنې چې منافقینو او د هغو ورونو یهودو په مسلمانانو کې نشرولې هغه یې واضحه او افشا کړې و هغه حکمتو او شو مقصدو ته اشاره وکړه کم چې د دغه جنگ په نتیجه کې په وجود راغله. مقصد دا چې د سورت آل عمران 80 آیاته د احد د جنگ په باره کې نازل سوه چې د جنگ اوله مرحله د الله عز وجل په دې قول سره شروع کیږي چې فرمایي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یعنی کم وخت چې ته د ورځې په اول کې د خپله کوره څخه ووتې او په احد کې د مؤمنانو ته د جنگ دپاره ځایونه تیارول یا آماده کول او هغه آخرنی آیات چې د احد د جنگ پر نتیجه او حکمت شامله او جامعه تبصره کوي د الله عز وجل هغه قول دی چې فرمایي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یعنی الله عز وجل داسې نه دی چې مؤمنان پر هغه حال پرېږدي چې همدا اوس تاسې یاست تر څو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نه کړي. یعنی تاسې امتحانوي چې صادق او منافق مو سره جلا سي او الله جل جلاله داسې نه دی چې تاسې په غیبو باندې خبر کړي چې د منافقانو فرق او تمیز د مخلصانو څخه بېله امتحانه څخه وکړي.
مګر الله عز وجل د خپلو رسولانو څخه هغه څوک اختیاروي چې دی عز وجل یې اراده وکړي. یعنې دغه د غیب و اطلاع په خپلو رسولانو کې و هغه چاته ورکوي چې د ده عز وجل خوښه وي. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نو ای مؤمنانو تاسې پر الله جل جلاله او د هغه پر رسولانو ایمان او یقین ولرئ. که تاسې پر ایمان قائم پاته سئ او د بدو کارو څخه ځانونه وساتئ پس نو تاسې ته ډېر لوی اجر دی چې هغه جنت دی. ورونو علما رحمهم الله وایي د احد په غزا کې او په هغه تکالیفو کې چې مسلمانانو ته ورسېده ډېرې فایدې او الهي حکمتونه شته چې اوس به هغه لوی لوی شیان درته بیان کړم. اول مشوره، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پر خپل ځان عملي کول. هر هغه کار چې به د مشورې لایق و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په هغه کار کې د خپلو اصحابو کرامو سره مشوره کول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نکړه خوښه چې د خپلو اصحابو د هغه مشورې څخه مخالفت وکړي کوم چې ویل دښمن ته وروځو. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې په مدینه منوره کې پاته سي. دوهم، په دغه غذا کې منافقان په ښکاره سره معلوم سوه چې د دوی په حرکتو او افعالو مسلمانانو ته حکمتونه او مقصدونه په لاس ورغله چې مهم مقصد دا سو چې مسلمانان یې د منافقانو د اختلاط څخه جلا کړه او دا د مسلمانانو دپاره په وروسته کې ډېرې فایدې درلودې. نن ورځ به مو هم داسې مثالونه لیدلي او اورېدلي وي. موږ ولیده چې عبدالله ابن ابی ابن سلول 300 نفره خپل متابعین پس له هغه څخه چې د مدینې منورې څخه د مسلمانانو سره راووتل بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه څنګه جلا کړه. په ښکاره سره یې دا بهانه جوړه کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مغروره ځوانانو رایه قبوله کړه او ما غوندې د عقل او تجربو د خاوند رایه یې پرېښول. خو په حقیقت کې د جنگ نه غوښتی، نه غوښته چې ځان د خطر وضعیو ته ورواچوي چې دا د منافقانو د هغه معلومو علامو څخه دی. دوی غواړي چې د اسلام په نامه سره غنیمتونه لاسته راوړي او د اسلام په لار کې د ستړیاو او تاوانو څخه ځان وساتي. دوی په اسلام پورې په دغه 2 سببه لاس نیولی دی، یا دا چې د اسلام غنیمتونه غواړي یا دا چې د اسلام په نامه ځان د مصیبتو او تکالیفو څخه ساتي. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جنگ کې د کفارو څخه مرسته او کومک ونه غوښته یا اصلا د هغو کومک نه کوي قبول. که څه هم د مسلمانانو شمیر ډېر لږ و خو بیا یې هم د یهودو هغه کومک نه کوي قبول چې د قومي تعصب په سبب د احد جنگ ته وتلي وه. ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا نستنصر باهل الشرك على الاهل الشرك، یعنی موږ پر مشرکانو په مشرکانو سره کامیابي نه غواړو. څلورم، که موږ د دغه جنگ چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې و ټوله وخت متوجه سو وبه وینو چې دغه وخت و 2 حصو ته ویشل کیږي. اوله حصه یې هغه ده چې مسلمانانو خاصتا غش ویشتونکو د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر عملي کړي وه، پر خپلو ځایو ټینګ ناست وه. نو نتیجه یې څه شوه؟ نصرت د مسلمانانو د لښکر و او شکست د کفارو په لښکر کې شروع سو. ډېر ژر د 3,000 نفرو مشرکانو په زړو بیره ننوته، خپل ځایونه یې پرېښول او په تېښته یې شروع وکړه. او دا د جنگ هغه وخت او هغه حصه ده چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، یعنی په تحقیق سره الله جل جلاله خپل وعده تاسې ته رښتیا کړه کم وخت چې تاسې د الله په امر سره کافران وژل. دا خو د جنگ اوله صفحه یا اوله حصه وه. اوس د جنگ و 2مې حصې ته راسه. دا هغه حصه ده چې مسلمانانو
په مشرکانو پسې ځغستل او د هغو څخه یې غنیمتونه اخیستل. په دغه وخت کې چې هغه غشي ویشتونکو د هغه غره څخه چې دوی پر ناست و خپلو ورونو ته وکتل چې تورې په لاس په دښمنانو پسې ځغلي، مالونه او غنیمتونه ټولوي، دوی ته هم دا میل او رغبت پیدا سو چې دوی هم د نورو مسلمانانو سره د غنیمتو په ټولولو کې اشتراک وکړي. دغه میل په دوی کې دا فکر پیدا کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو وخت پای ته ورسېدی او دوی اوس د هغه اوامرو څخه آزاد دي. پر دوی دا نه ده لازمه چې تر هغو پورې دلته کښېني چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه امر ورته راځي. نو ویل راځئ جنگ خلاص و. دا د دوی اجتهادي فکر یا اجتهاد و. خو د دوی په دغه اجتهاد کې د دوی امیر عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او ځینو نورو اختلاف ورسره وکړي، مګر د دغه فکر او اجتهاد خاوندان د غره څخه کښته سوه او د غنیمتو په ټولولو کې یې حصه واخیسته. د دوی د دغه مخالفت نتیجه څه شي سوه؟ هغه بیره چې د کفارو په زړو ننوتلې وه هغه د کفارو په نوې حمله بدله سوه. هغه خالد ابن ولید چې د تیښتې په حالت کې و د چم او حیلې په فکر کې سو. شاوخوا یې وکتل، ویلې ده هغه غر چې ټینګ ساتل سوی و اوس د هغه غشي ویشتونکو څخه خالی دی، لکه نن ورځ چې د اسلام قلعه د ساتونکو څخه خالی ده. نو یې یو عسکري فکر په سر کې پیدا سو. فورا دی او د ده ملګري د هغه غره و خواته ور وګرځېده. هغه لږ کسان چې پر غره پاته وه هغه په شهادت ورسول او مسلمانان د شا د طرفه په غوښو ولي. دا وار بیره د مسلمانانو په زړو ننوتل او هغه پیښه سوه چې د مخه مو درته بیان کړه. د جنگ پر دغه حصه الله عز وجل تبصره کوي او فرمایي: حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. یعنی تر هغه وخته پورې تاسې کامیابه واست، مشرکان مو وژل تر څو چې بې زړه سواست او په خپل مابین کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر کې سره مخالف سواست. چا ویل ځو، چا ویل کښېنو، او پس له هغه څخه مو نافرمانی وکړه چې الله عز وجل هغه شی درښکاره کوي چې ستاسې خوښ و، چې هغه نصرت او غنیمت و. ځینې ستاسې څخه هغه څوک دي چې دنیا او د هغې دغه لږ او خسیس ژوند خوښوي، او ځینې ستاسې څخه هغه څوک دي چې آخرت خوښوي. ورونو، اوس نو تاسې وګورئ د دغه یوې خطا نتیجه څونه لو او عامه وه. د مسلمانانو په لښکر کې د یو څو لږو کسانو د خطا نتیجه و ټولو مسلمانانو ته ورسېده. الله عز وجل و مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نافرمانی نتیجه ور وښول. ته د هغه لږو مسلمانانو هغه لږ خطا او د نن ورځې د مسلمانانو دغه ډیرې او قسم قسم خطاوې او نافرمانی چې د عامو او خاصو خلقو د ژوند په هر اړخ کې یې وینې سره وسنجوه. بیا نو د الله جل جلاله و لطف او کرم ته فکر وکړه چې موږ ولې د دغه خپلو ګناهو په سبب نه هلاکوي. حتی امر بالمعروف او نهی عن المنکر مو پرې ایښي دي. که ته په دغه باره کې فکر وکړې نو به د ځینو خلقو د هغه پوښتنې جواب در معلوم سي چې دوی وایي نن ورځ ولې مسلمانان د کفارو په مقابل کې مغلوبه دي، حال دا چې موږ مسلمانان یو او هغه کفار دي. پنځم، موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنگ په دوهمه حصه کې ډېر آزار کړه سو. اوږه یې وکوټل سوه، سر مبارک یې زخمي سو، غاښ مبارک یې مات سو، پر مخ مبارک یې وینې په شدت سره بهېدلې، چې دا ټوله د هغه مسلمانانو د خطا نتیجه وه چې د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالفت وکړي. مګر په دې کې څه حکمت و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو آوازه د مسلمانانو په صفو کې خپره سوه؟ جواب: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د مسلمانانو ارتباط
او د دوی په مابین کې د ده علیه السلام وجود د مسلمانانو دپاره داسې یو قوت و چې دوی هیڅ کله د هغه د فراق او جلاوالي تصور نه و کړی او دوی هیڅ دا خیال نه کاوه چې موږ د تر ده علیه السلام وروسته د خپلو ځانو د یو ځای کېدو یا یو قدرت د جوړېدو طاقت ولرو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات داسې یو شی و چې د دوی په زړو کې هیڅ نه ورګرځېدی، لکه دا شی چې دوی د خپلو فکرو څخه غورځولی و. او په دې کې هیڅ شک نسته که دوی د دغه غفلته څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په واقعي وفات راویښ سوي وای، زړونه به یې چاودلي وای، هغه ایمانی بنیاد او اساس به یې رېږدېدلی وای. نو د الهي حکمت څخه یو هم دا و چې دغه اوازه په مسلمانانو کې د دې دپاره خپره کړه چې دا هم د دغه عسکري درسو په مابین کې د مسلمانانو دپاره یوه لو تجربه سي او مسلمانان د دغه اوازې په اورېدلو سره د هغه حقیقي وفات د ورځې دپاره چې خامخا راتلونکې ده د اوسه څخه لا ځانونه آماده او ویښ کړي. او که چیرې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مابین څخه رحلت وکړي نو دوی به بیرته و هغه خپل شرک ته نه ګرځي. او د همدغه عظیم درس دپاره هغه آیات د هغو کسانو پر حال د تبصرې پر قسم نازل سو کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو د خبر په اورېدلو سره ضعف او سستي ورته پیښ سوه، کم چې الله عز وجل فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني محمد صلی الله علیه و آله وسلم ندی مگر د الله یو رسول دی. په تحقیق سره تر ده علیه السلام د مخه ډیر رسولان تیر سوي دي. آیا کدی صلی الله علیه و آله وسلم مړ سي یا شهید کړه سي نو تاسې به بیرته پر شا و هغه خپل کفر ته ګرځئ؟ او هر څوک چې بیرته هغه خپل کفر ته وګرځي نو هیڅکله و الله عز وجل ته هیڅ ضرر نه رسوي. او شکر کوونکو بندگانو ته به الله عز وجل ډیر ژر د خیر بدله او جزا ورکړي. نو د دغه درس ایجابي او مثبت اثر په هغه ورځ ښکاره سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعا د رفیق اعلا و طرف ته رحلت وکړي. نو دغه د احد اوازه او هغه چې د هغې اوازې په سبب دغه آیات شریف نازل سو مسلمانان یې ویښ او یوه حقیقت ته متوجه کړه. په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعا هم رحلت وکړي مسلمانانو په غمجنو زړو د هغه سره وداع وکړه او د هغه امانت وساتلو ته متوجه سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ورپرې ایښی و چې هغه د دعوت او فی سبیل الله جهاد امانت و. او د دغه امانت په ساتلو سره مسلمانان په خپل ایمان کې قوي او په عقیده کې شدید پاته سوه. منګر نن ورځ پر دغه نو تاسې نوره تبصره وکړئ. شپږم، د انبیا علیهم السلام د ژوند عادت داسې وي چې یو وار په امتحان مبتلا کیږي او بیا آخرنۍ کامیابي د دوی وي. او په دې کار کې حکمت دا دی که همیشه کامیابي د انبیا علیهم السلام سره وي نو به په مسلمانانو هغه څوک ننوځي چې واقعا مسلمانان نه دي، نو به صادق او منافق نه سره پیژندل کیږي. او که همیشه شکست د دوی سره وي نو هغه د بعثت او نبوت مقصد نه ترسره کیږي. نو د الهي حکمت دا تقاضا وه چې نصرت او شکست یې دواړه سره یو ځای کړه چې صادق د کاذبه څخه معلوم او جلا سي. او دا هم په دې سبب چې د منافقانو نفاق د مسلمانانو څخه پټ و. کم وخت چې د احد دغه قصې پیښې سوې او منافقانو هغه خپل نفاق په قول او عمل کې ښکاره کوي مسلمانان پوه سوه چې دوی د دوی په لباس کې دشمنان لري، نو و هغو ته آماده سوه او د هغو څخه یې ځانونه وساتل. محترم ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکي
ما پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.